د ټنډولکر ریکارډ 9 کلن شو خو کوم چا مات نه کړ. مهرباني وکړئ په لومړي کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. لوګر کریکن کو تل ستاسو په چوپړ کې. پاکستان د پخواني کرکټر سچن ټنډولکر ریکارډ 9 کلن شو خو بیا هم کوم لوبغاړی نه دی توانېدلی چې دا ریکارډ مات کړي. نوموړی د کرکټ په نړۍ کې یو غټ او ستر توپوهونکی تیر شوی او د توپوهنې په برخه کې نړیوال ریکارډ لري. سچن ټنډولکر د هندستان لپاره سل سلیزې وهلي چې تر اوسه د نړۍ بل کوم هیڅ توپوهونکی نه دی توانېدلی چې دا ریکارډ مات کړي. د نوموړو د سلیزو دا ریکارډ 9 کلن شو خو لا هم پر خپل ځای پاتې. د کریک کنټري ویب سایټ د معلوماتو له مخې چې نوموړی خپله وروستۍ سلیزه په 2012 میلادي کال د مارچ په 14مه په شیر بنګلا نړیوال سټیډیوم کې ثبت کړه او تر اوسه یې خپل دغه د سلیزو ریکارډ ساتلی دی. ټنډولکر د هندستان لپاره په ټیسټ لوبو کې د 51 او په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د 49 سلیزې وهلې دي. هغه په 200 ټیسټ 483 یو ورځنۍ او یو شل اوریزه لوبو کې لوبېدلی دی. ټنډولکر په کال 1983 د اپریل په 24مه زیږېدلی او اوس مهال 40 کلن دی خو کرکټ ته لا هم دوام ورکوي. نوموړی د روډ سیفټي سیریز په لوبو کې د هند افسانوي لوبغاړو لوبډلمشري کوي او ښایسته لوبې نندارې ته وړاندې کوي. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.